د هغې نه بعد یې اومه دعا راوړې ده او دا روایت امام ابو داود راوړی دی. دا حدیث امام ابو داود راوړی په خپل سننو کې او صحیح حدیث دی. ابو الازهر الانماري رضي الله عنه وی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل وی رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله د شپې د سملاستو په ځای کې سملاستو قال نو بیا به دا دعا وي. دا اومه دعا ده او مشهوره په عوامو کې دی. بس یو دعا چې کوم پکې ښه سړی اکثر هغه ته یو یادې. کومه به ده؟ اللهم بسمک اموت واحی. بس دا به کوم هغه دی چې لکه شوق ساتي د اذکارو دعاګانو هغه ته دقه یو خوی شوي. حالانکه دا ډېرې راغلي دي. دا اوس موږ اومه کې لګیا یو لا نورې شتې. او بیا عجیبه دا ده چې دغه دا یو دعا چې ورته یاده ده ده ته چې ته وایې چې نورې شتې نو دی وایي دا خو موږ نه دی اورېدلي. نو دا خو تا ته یو یاده وه هغه نورې دې نه وي یادې کړې. دا خو ګناه ستا وه یا ګناه د هغه چا وه چې تا ته یې ښولې نه دي. او بیا درته وایم او بیا درته وایم بار بار زه دا خبره کوم چې دا کتاب دا ځان سره ساتئ. هر ځای کې چې راته موقع میلاویږي ځینې یو دعا یادوئ او چې ته دا ټولې دعاګانې یادې کړي څومره خیر والا انسان به الله تعالی جوړ کړي. دا اومه دعا ده ابو الازهر الانماري رضی الله عنه نقل ده. هغه وایي چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم د شپې په طلایي کې پرېوتو قال نو ویې بسم الله وضعت جنبي. ما د الله په نوم خپل اړخ ولګو. د الله په نوم پرېوتم. اللهم اغفر لي ذنبي الا زما ګناه وبخه واخسئ شیطاني او زما شیطان یعنی ما سره چې کوم شیطان دی هغه زما نه کورې کا ذلیله کا. د هر انسان سره یو شیطان شته. صحابه کرامو یا رسول الله تاسو سره هم دی او ما سره هم دی خو الله زما مرسته کړې ده. د هغه په مقابله کې نو هغه مسلمان شوی دی. هر انسان سره شیطان شتی نو دلته د دعا غواړي چې یا الله دغه شیطان ذلیله که او کورې که ویې شړه زمانه وفک ریحاني او ما ازاد که د څه نه د اور نه او یا الله ما ازاد که د اور نه زما نفس زما سټ ازاد که د اور نه وجعلني في الندي الاعلى او ما په اوچت مجلس والو کې شامل کا. اوچت مجلس والا د ملائکو په مجلس کې. اوچت مجلس والا آخرت کې چې کوم دي نو هغه انبیا دي صدیقین رښتیني خلک دي شهیدان نیکان. نو یا الله په دغه مجلس کې مې شامل کا. څومره ښایسته دعا ده او هر څه پکې راجمع شو. خیر د دنیا او د آخرت پکې پروت دی. یا الله وی زما ګناه وبخه شیطان زما نه وشړه ما د اور نه آزاد که او ما په اوچت بیټک والو اوچت مجلس والو کې شامل که. نا عثمانه دعا ووایه. بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. تو يا عمران. بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. عشان دعاء اقرأنا. بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الاعلى. خوستو د کېږي او دا دعا دې والله قبوله کړه او ته مړ شوې دا سره رپا نسې دي ګوته رپا هم نسي
او تا چې څه غوښتل هغه دله الله درکړو. اوچت مجلس والو کې شامل شو، نو سړی مړ شو او لاړ د انبیاو سره ملګری شو. نو انبیا کوم ځای کې دي؟ جنت کې دي که نه؟ سوچ خبره ده. انبیا جنت کې دي، نیکان رښتیني شهیدان، الله تعالی هغوی سره ملګری. تا د اور نه آزاد کړي او ستا ګناه وبخښي او تا نه شیطان لرې کړي.